هلمند کې د امریکایي الوتکو برید طالبان پکې وژل شوي، خو طالبان غږ هم نه پورته کوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په هلمند کې سرچینو 800 ورځپاڼې ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د طالبانو د وسلو پر زیرمتون د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 طالبان وژل شوي دي. دغو سرچینو پرون پنجشنبه د وري پر 18مه 800 ورځپاڼې ته وویل چې دا برید د چهارشنبې سهار وختي د بې پیلوټه الوتکو لخوا شوی، خو د رسنیو له سترګو پټ پاتې و. د سرچینو په وینا په دې برید کې د هلمند په شورابک اډه کې د طالبانو د وسلو زیرمتون په نښه شوی او ویجاړ شوی دی. شاهدان وایي چې د شورابک په پوځي اډه کې د وسلو له زیرمتونونو د چاودنو غږ اوریدل شوی او په دوام یې په دې پیښه کې د طالبانو تلفات هم لیدلي دي. له بلې خوا ځینو سرچینو مډرن ډیپلوماسي ورځپاڼې ته ویلي و چې دا پیښه تېره اونۍ په هلمند کې شوې ده. د طالبانو ځینو سرچینو د دغې ورځپاڼې ته تایید کړې وه چې دا برید د شورابک اډې د وسلو پر زیرمتون شوی و او دا یو هوایي برید و. دا برید په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګان ایالت کې د وینا پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو خبره کړې وه. د امریکا مخکنی ولسمشر ویلي و چې امریکا خپل پوځي وسایل پریښي دي او ښایي بیرته ورشي او ترلاسه یې کړي. د ټرمپ په باور په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو غوره پوځي وسایل پاتې دي او دا د هغه په ان تر ټولو احمقانه کار دی. د ویلو ده چې د طالبانو رژیم تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.